السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو. د یو خوشاله ژوند لپاره هر سړی یا هر هلک غواړي چې هغه یو داسې میرمنې سره واده وکړي چې د هغه ورسره ژوند د خوشحالۍ ډک شي، ځکه چې اکثره وخت داسې هم مخې ته راغلي دي چې کویدن وشي، د هغې نه پس چې بیا کله واده وشي نو د واده نه یوه هفته یا 2 هفتې پورې هم هغه واده نه حصارېږي او د هغې ترمنځ طلاق وشي، او یا زیات تر زیاته 1 میاشت یا 2 میاشتو پورې دغه واده ایثار شي. قدرمنو، په دې کې یوه لویه وجه، یوه لویه غلطي دغه د سړي وي چې هغه د خپلې میرمنې یا د خپلې ښځې ضرورت نشي پوره کولی، چې په دې ضرورتو کې د ټولو نه اهم ضرورت چې دی دا د هغې سره کوروالی کول دي او د هغې شهوت پوره کول دي. قدرمنو، که موږ تاسو وګورو نو چې څنګه د سړي خواهشات وي دغسې د ښځې هم وي، هغه هم غواړي چې د هغې خواهش پوره شي. که د هغې هر خواهش وي، که هغه د خپلې خوښې د سامان اخیستلو خواهش وي، د جامو خواهش وي، د پیزار وي، یا د هغې د خوشحالولو وي، نو ښځه غواړي چې دا کارونه خپل خاوند ورسره وکړي او هغه خوشحاله وساتي او یو خوشحاله زندګي تېره کړي. خو بله اړخته د واده په لومړو ورځو کې خاوند هم یو داسې ناپرستی نیولې وي چې هغه نه غواړي چې په ځینو کارونو کې ښځې ته سر ټیټ کړي، نو په دې دوران کې بیا په کور کې مشکلات راځي او دا مشکلات اخیری حد ته رسیدلی شي چې بیا په دواړو باندې کور وران شي. د دې ویډیو مقصد مو دا و چې کله هم یو سړی یو هلک واده وکړي، پکار ده چې هغه د خپلې ښځې د خپلې میرمنې هر خواهش پوره کړي او هغه چې د کوروالي خواهش ورته ضرورت پوره کول پکار دي، ځکه چې ښځه په خپله غږ نشي کولی او دغه یو ډېر اهم ضرورت وي، ځکه چې د دغه د وجې میرمنه بېلارې کېدلی هم شي.